د حمدالله محب او پاکستان جنجال. شاه محمود قریشي حمدالله محب ته څه ویلي او څه روان دي؟ سلام ستړي مشئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تایید کړه چې وزارت د پاکستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د وروستیو څرګندونو له امله له هغه سره خپلې اړیکې شلولې دي. شاه محمود قریشي د حمدالله محب وروستۍ څرګندونې پارونکي او د سولې اړوند روانو هڅو کمزوري کوونکي بللې دي. قریشي ویلي چې اسلام آباد له غیر رسمي لارې کابل ته ویلي چې تر دې وروسته به له ښاغلي محب سره رسمي تعامل ونه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محب ته په خطاب کې وویل تر هغو به یو پاکستانی چارواکی له تاسو سره خبرې ونه کړي او لاس به در نه کړي تر څو داسې د پاکستان په وړاندې ناوړه وینا بنده نه کړئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تېره میاشت ننګرهار ولایت د سفر په ترڅ کې پر پاکستان باندې په سخت انتقاد سره وویل چې پاکستان هیڅ عزت او ویاړ نه لري. محب همدارنګه وویل چې د پښتنو بلوچستانو په ګډون د پاکستان قومونه د خپل هیواد له حکومت څخه خوښ نه دي او د هغه په خبره پښتنو د خپلو حقوقو ترلاسه کولو لپاره قیام وکړ او بلوچستان د خپل حق لپاره جنګیږي. له حمدالله محب سره د اړیکو د پرې کولو په اړه ښاغلي محب بیا تېره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو تر دا مهاله دغه پرېکړه په رسمي ډول د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه شوې. له پاکستان څخه د دا ډول غیر ډیپلوماتیک اقدام ته منع کیږي. محب ویلي وو که رسمي شي بیا به موږ د خپلو ډیپلوماتیکو ادرسونو له لارې پاکستان ته ځواب ورکړو. خو د افغانستان حکومت او د ملي امنیت شورا تر دا مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندولو په اړه څه نه دي ویلي. په هر حال پاکستان د حمدالله محب له خبرو وروسته سخت غبرګون ښودلی او بیا یې تبصرې پرې کړې. د دغې موضوع په اړه بیا نظرونه سره ویشلي دي. ځینې د حمدالله محب د خبرو په اړه وایي چې محب داسې حقیقتونه وویل چې مخکې چا جرأت نه و کړی او څنګه چې حقیقت تریخ وي نو پاکستان کې یې اوربل کړ او له دې وویرېدل چې اصلي څېره یې رسوا کیږي. خو ځینې چې ډېری د حکومت او محب منتقدین دي وایي چې پاکستان او نړیوال د حمدالله محب لپاره کمپاین کوي او د نوموړي د مشهورولو او د محبوبیت لپاره کار کوي. دوی وایي که محب واقعا څه غواړي عمل کې دې وکړي په خبرو خو هسې هم څه نه کیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بیا ستاسو چوپړ ته راځم په ډېر بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.